بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جنوري کال 2018 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات اکثرا زیات حصے د ایران او د اسرائیل او د امریکای احتمالي د جنگ متعلق ده. البته سره روان دي، سم موضوعات دي، امریکا کې سره روان دي او څه پروګرام دی. آیا دا حمله زر کېدونکې ده نه ده، څوک دا حمله زر غواړي او څوک نه غواړي، او همدارنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په جهادي بریدونو باندې یو لنډ نظر هم موجود دی. راځم نن پرون ایران خپل د ټکنالوژي په هکله چې د شپږو میاشتو کې څومره کار کړی د تیر کال نه تر اوسه یو بل نوې رونمایي یا ښکاره دغه خپل اسلحه څرګنده کړه چې هغه د دوی جټ طیاره په نامه د F313 F1314 چې ویل کېږي د پنځم نسل نه ده. پنځم نسل طیارې یعنی مدرن ترین طیارې دي. اوس دنیا لګیا د پنځنیم یا شپږم خانې ته نوې قدم ږدي. د امریکایي طیارې چې دي فرضاً F35 دي یا د دغه چینایانو G35 دي یا د ترکیې اکان 35 دی، همدارنګه سوخو 35 دی. دغه رنګ دغه چې دی دا F313 چې دی دا هم د دغه نسل د طیارو په سټنډرډ سره ایران جوړه کړې ده، خپله طیاره ده او د ښکاره کړله او د دې دغه د وکړه چې دوی به د دې جنګ کې د خپل د طیارو نه استفاده کوي چې په حساب کې یو د قدرت نمایي مو کړله او په عین حال کې د خپل هغه ضرورت د طیارو چې وو کله یو شی چې خپل کور نه جوړیږي د هغې باندې مصرف هم کم راځي او خپل په اختیار کې چې څو دانې جوړی څو دانې نه جوړی، دا یو لوی تغییر دی. همدارنګه ایران یو بل قدرت نمایي هم وکړله، یعنی زور خپل وښودو. هغه دا چې کله د ابراهیم لینکن د جنگي بیړۍ خپل ماضي ته ورسېدله او هلته مستقره شوله او کوم ځای یعنی د یو ځای ځان ته لاک کوي، بیا د هغې ځای نه دوی کولی شي چې په فکس اندازه باندې کوم میزایل او دا چې استعمالوي هغه په هماغې ساحې نه استعمالوي، یعنی اول خپل ځای تعینوي. نو په هماغه ځای کې ایراني ډرون طیارې لاړلې او دغه طیاره د ډېر نږدې نه وڅارله، د دې فلم ډک د دې ټول ارڅ، یعنی دومره نږدې نه دا فلم اخیستی دی چې نشرم شو. دوستانو به حتما په انټرنیټو دې کې لیدلی چې د دې په سر باندې د ایراني دغه ګرځي او یو طیاره ورته ښکاري. یعنی دا معنا ورکوي چې ایران دا فلم په دې باندې جاري که دنیا ته چې زه که دغه فرضاً زه راغلی او ما ستا دا کښتۍ ما ټوله نږدې نه ولیدله، ما یې د فلم واخیسته، خو که همدغه ما فلم نه واخیسته او بم مې پې اچولی وی، آیا دا کښتۍ نه تباه کېده؟ نو هغه خپل د توانۍ زور یې ورته وښوده چې موږ ته دغه حده پورې دغه لرو، دا د موږ ستاسو کښتۍ ته راغلي وو، عکس هم واخیسته، طیارې یې ورته ښیي، جنسونه یې ورته ښیي، حرکتونه یې ورته ښیي، ټول هغه ماحول ښیي. نو که یو کس تر هغه ځای تلی شي، آیا بم نشي وړلی چې وایي چې خو همدغه په دغه ډرون چې تلی و، همدغه ډرون که ځان سره دغې کې بم وی او دا بم یې خوشې کړی و، خو دا بیړۍ خو غرقه وه، ځکه چې دې کې خپله کافي دونه پټرول او دونه د جهازونه ټول د پټرول نه ډکي چې په زرهاو لیټره چې بم پکې والوته، خو یو پسې بله تیاره الوزي او بل پسې بله الوزي، بیا چې پاتې کېږي نه. همدارنګه اسرائیل د ده بابت نه په تشویش کې دی چې مبادا ترکیه د ایران د ملګرتیا سره یو ځای د اسرائیل باندې ګواښ ونه کړي، ځکه ترکیه ویلي دي که په ایران باندې حمله وشوه ترکیه به د ایران په طرف ودرېږي، او اسرائیل دا وایي چې ترکیه غواړي اسرائیل محدود کړي، په حساب راغونډې کړي، تنګې کړي او دغه کوم پروګرامونه چې لري چې وسط لپاره دغه مخه ونیسي. همدارنګه د ایران متعلق بل خبر دا دی چې ایران دا اعلان کړی دی چې د اسرائیلو کې 100 مهم داسې نقاط دي چې د لاک کړي دي، یعنی وخت اوس فکس دی چې په مجرد د ضرورت کېږي هغه ځایونه اندازه او دغه لاک شوي دي. لاک معنا دی چې زه تاسو لږه تشریح کوم چې کله تاسو د حملې لپاره تیاریږئ او یو بل مملکت کې تاسو یو ځای ولئ،
هغه ځای چې نښه کوي او د هغې هغه اندازه فکس چې څومره کیلومتره مانه لرې دی 1000 کیلومتره دی 1200 کیلومتره دی 1270 کیلومتره دی هغه ساحه یې فکس وي سمت یې فکس وي کوم لوري ته دا ځي دغه ټول فکس کیږي میزایل دماغ ته کمپیوټري دغې ته دغه ټول ساحه ورکول کیږي چې په دغه سمت باندې ځي دغه ساحې ته ځي دغه ول کیږي او دا چون په هغه جنگ په وخت کې دفعه نه کیږي دا د مخکې نه دغه لاک کیږي نو د دې سل نقطې په اسرائیلو کې لاک کړي دي چې په هغې کې ویلي چې لس لوی میدان هوایي ډګرونه دي او همدارنګې نظامي اډې دي نظامي د دې هغه قرارګاهګانې او نظامي مرکزونه دي دفاعي کمربند دی د میزایلونو اډې دي دغه سل ځایونه ایران لاک کړي دي وخته لاک معنا دا ده چې بس یو بټن وهل دي شی به هماغه خواته حرکت کوي او هغه نقطه به وهي او هغې ته هر یو ته 2-3 دانې میزایله به وي که یو دانې اسرائیل مخه نیسي نو دویم به ولګېږي که د دویم مخې ونیوله نو دریم به ولګېږي نو هر یو ته که فرضاً 100 نقطې دي که سلو ته 15 میزایل هم تعین کړي نو 1500 میزایله به په دې 100 نقطو ته لیږي په یو ځلي درها چې ایران دا خبره کړې چې دوی به د 1000 نه تر 2000 میزایله په یو ځلي استي چې اسرائیل یعنی نه جهاز الوتکه وشي الوتلی او نه کوم اردو حرکت وشي کولی دا دوی په پروګرام کې دی همدارنګه د اسرائیل تلویزیونونو د 10 کانال په نامه تلویزیون دا دغه کړی دی چې نن د امریکای او د اسرائیل ترمنځ د نظامیانو یعنی د سنتکام مرکز په دوحه قطر کې دی او د هغې نن راغلی و اسرائیل ته یعنی بریټ کوپر چې د سنتکام قماندان اعلی دی او همدارنګه د اسرائیل و د سرقماندان اعلی ایازایمر د دواړو سره ولیدل او د راتلونکي حمله متعلق د استراتیژي چې د بسر رقم برید کوي په دې باندې سره خبرې وکړلې همدارنګه ایران د دې دغه په مقابل کې چې امریکا دا کړی چې موږ هر څه تکمیل دي او موږ حمله ته آماده یو ایران هم دغه کړی دی چې خپل اردو ته حکم نهایی ورکړی دی چې بالکل آماده دی اوسي هر ثانیه او هر دقیقه ممکنه ده چې دوی ته حکم د حملې وشي او دوی باید برید وکړي همدارنګه روسیې په یوکراین کې د شمال شرقي سیمه کې یو بل خار او بل سیمه نیولې ده او تصرف کړې ده اوس راځو دې سوال ته چې آیا ولی امریکا په دغه وخت کې دفتن حمله نه غواړي چې وکړي در حالی چې کشتیګانې هم راغلي دي قوایم آماده ده کم از کم 80,000 نظامی قوایم دلته ده کشتیګانې هم دي جهازونه هم دي رادار سیستمونه هم تیار کړي دي میزایلونه تاد او پټرایټ هم راوړل کروز هم راوړي ټول دا هم راوړي ولې د په دغه دقیقه کې حمله نه کوي یو دویم دا دی چې د کبرید وکړي د ستونزې کم یو چیرته دي او ولې به کوي د امریکای لویترینه ستونزه اوس فعلا دا ده چې په اروپا کې د اروپایي هغه ټولنې سره چې د دې همیش ملګری دي او د حمایت کوي د الته په جنگ کې دی د ناتو سره او د اروپایي ټولنې سره په داسې وخت کې کدی جنگ ته ورننوځي او د اروپا سره د اړیکې خنۍ دا بد اغیزه په دې کولی شي چې ممکن اروپایي ممالک د دښمن سره کومک وکړي ترڅو د امریکا تضعیف شي ځکه چې اوس هغې ته شاخونه ښودلي دي نو هغې خو دا لنډول غواړي چې ښه دا تر ننه خو موږ سره وي نو وی هغه هر چا سره پنج کوي نو زما سره هم پنج کوي نو اروپایان خو دا نه مني نو د دې لپاره د ګرینلند موضوع هم ده د ناټو موضوع هم ده هلته دی باید دا مشکل حل کړي دویمه تنازعه دا ده چې د کوم ځینه چې د جنگ کې دی یعنی خلیج فارس سیمه کې عربي شرق الاوسط ټول ملکونه لکه امارات متحده عربي عربستان سعودي مصر کویت عراق سوریه او ترکیه دې سیمه کې دا ملکونه ورسره حاضر نه دي چې ودرېږي د دې سره مرسته وکړي او بل مشکل دا دی چې دلته ملکونه خپل په منځ کې اوس په جنگ کې دي لکه امارات متحده عربي او عربستان سعودي په جنگ کې دي په همدې حال کې دغه هفتار چې دی د لیبیا کې هغه مخالف ډلې جنرال
هغې سره امارات متحده لګیا دی نقدي کومک کوي او هغې سودان ته اسلحه لیږلې ده او مصر او عربستان سعودي حفتار ته اخطار ورکړی دی چې ته به دا اسلحه هلته سودان ته نه لیږي او د دې پیسې د دې اسلحې پیسې یونایتد عرب امارات ورکړي دي. نو دلته د دوی په منځ کې هم یو لویه لانجه ده چې په داسې لانجې وخت کې امریکې لپاره په دې سیمه کې جنگ اسانه نه دی. سره د دې چې د امریکې اجنډا او پروګرام دا دی چې دا به دا جنگ دلته چې کوي د دې ملکونو نه کوي، دا به د خپل د دې بیړیو نه کوي، د لویو کشتیګانو نه به کوي، ځکه چې د کې هر یو کې تیاری هم کافي شته دی او اسلحه هم شته دی او عسکر هم کافي شته دی. نو دا جنگ به میزایل به د همدغې ځینه وری، حمله به د همدې ځینه کوي. خو د سیمه کې کړکېچ بیا د دې هغه اډو ته خطر پیښیږي، د بیړیو ته خطر پیښیږي او څنګه چې ما تاسو په سریزه کې ویلې چې ایران د دې بیړۍ ټول لاک کړې ده او بالکل د کنټرول لاندې ده. دا بیره خبر ده چې امریکا دا وایي چې موږ د جام کولو د جامر یو سیستم لرو چې د ایران ټول سیستم به جام کیږي، نه به موبایل کار کوي، نه به میزایل کار کوي، نه به جازونه کار کوي، موږ به زو خپل عملیات وکړو بیا به راځو لکه تیر ځلی چې کړیو. او دی وی چې دغه اسلحه چې دوی سره وه دا دوی اوس ښودلې ده د دې اسلحې په ذریعه باندې تیر ځل دا کار مونږ کړی، اگر چې هغه اسلحه چین او روسیې سره هم شته او کیدای شي چین امریکې دا خبره کړې ده د دې مخه نیولو لپاره به ایران حتما د چین او روسیې سره خبره کړې چې د دې جامولو یعنی جامر مخه نیول به څنګه یي چې د دې مخه ونیسي ترڅو ایران سیستمونه جام نشي او امریکا په ډاډه باندې رانشي برید ونه کړي. اوس راځو دې ته چې دلته یو بل سیناریو هم ده. تاسو معلومه ده چې په امریکا کې اوس فعلا د ډونالد ترامپ په مقابل کې یو قانوني جنگ روان دی او د مواخذې پروګرام هم روان دی او په د باندې محکمې دا حکم کړی دی چې د په اقتصادي ستونزې چې په قانوني وي په هغې کې فیصله دا راغله چې د فراډ کړی دی، د فساد مالی کړی دی او په دې اساس باندې په دې باندې باید تحقیق شروع شي. نو که چیرته فرضاً د الته د تحقیقاتو ته مخ کیږي نو تاسو معلومه ده چې کله په امریکا کې رئیس جمهور په داخلي اقتصادي مشکل سره یا بل ستونزې سره مخ کې شي نو هغه بیرون ځان ته یو جنگ صحنه برابري برید کوي، ځکه چې په برید په وخت کې بیا رئیس جمهور ته قانوني سو غرض نه کوي لپاره دی چې په جنگ کې مملکت. نو دا ما چې کوم سناریو تاسو ویلې چې امریکا نه غواړي چې په دې وخت کې چې د اروپا سره قضیه حل نه او په منځني ختیځ کې دلته موضوع حل نه برید وکي، مګر هم که چیرته داخلي قضیه ورته بغرنجتر شي، مشکلات ورته زیات شي، کړکېچن شي، په هغه صورت کې به دا د دې لپاره چې ځان دغه نو بس لکه عین نتنیاهو باندې قضیه ده مالی فساد کله قدرت نه ولېږي دی بندي کیږي نو هغه څه کې جنگ ته دوام ورکړي، څومره جنگ ته دوام ورکړي هغه صدر اعظمي برحاله ده او قضایي دغه د سره غرض نه کوي. اوس هم دغه لوبه به ټرمپ کوي چې لپاره د قضایي مسایلو نه په امریکا کې ځان بچ کی، نو دا به کېدای شي دغه برید چې نه غواړي چې وی کی دا برید وکي. بل چانس دام دی که امریکا برید ونه غواړي اسرائیل ممکن دی برید وکي، که دا برید وکړه نو امریکا مجبوره ده چې اسرائیل سره ودرېږي. خو دلته به یو بل سیناریو موجوده ده که چېرته ایران وکړه چې فرضاً دا جنگ په دې تحمیل شو او دلته د ما دغه سره مخ کیږي، ممکن ایران د خپل اتومي قدرت اعلان وکړي چې موږ سره اتم صلاحیت شته دی، که تاسو نور د بیزه برید وکړه په اسرائیل باندې اتم استعمالوم، په هغه صورت کې بیا نو امریکا به هم پشازي، اسرائیل به هم پشازي او بیا مجبور دی چې د میز سر ته به راځي او خبرې به کوي. بل خبر دا ده چې امریکا خپل دغه تسلیحات چې دي دې ته انتقال کړي دي. جاپان کې پرون پروګرام کې تاسو ویلي چې د کم از کم 8 F-35A تیاری الته کړلې په دیګو ګارسیه کې الته د خپل دغه کړي دي، په پاکستان کې ډېر تجهیزات خپل په ځای کړي دي او د دې نه د برید امکانات ډېر زیات دي. نو که چیرته خبره د هغه رقم ته جنگ خواتزي او امریکا ناچاره کیږي چې برید وکړي کوم ځای چې هغه اوس فعلا نه غواړي په دې مرحله کې او اسرائیل غواړي، نو په هغه صورت کې ایران سره بل لار نه پاتې کیږي چې ممکن اعلان دی وکړي چې ما دغه ځکه چې د چین او د روسیې سره خو په خوانه دی لګیا دي او روسیې یو څه اتومي میسایلونه چې خولۍ چې په سر کې خودل کېږي کولاګک ورته وایي دغه دی ورته سپارلی دي او دغه اتومي صلاحیت یعنی ورسره شته خو خپل د اتوم اعلان لا نه دی کړی.
راځم د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د عملیاتونو په بلوچستان کې پنجګور سیمه کې په څلورو نظامی پایګاګانو باندې ازادي غوښتونکو بریدونه کړي دي. زیات ځاني او مالی تلفات اردو ته اړولې دي او د دې ځینې ډیر زیات غنیمت اسلحه او د اخیستې دي او بیا د سیمې نه بیرته وتی دي. همدارنګه ویل کېږي 2 ورځې وړاندې په بلوچستان کې د کوټې ولایت کې د پوز پر مجاهدینو باندې کمین وه چې په دغه په مقابله کې مجاهدینو هم د خپل دفاعي عمل وکړ. 2 عسكر وژل شوي دي، 3 ټپيان شوي دي او یو مجاهد په شهادت رسیدلی دی. همدارنګه د اسماعیل خان کې کلاچي ولسوالۍ باچا آباد قلا باندې اکمالاتي پوز پر اتلولو وخت کې وو چې سنایپري برید پی وشو، 2 عسكر ټپيان شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې سرویکي ولسوالۍ په باسکي پوسټه باندې سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم.